السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. تاسو روح صحت او روح ژوندی مو هیله ده. نن ورځ د درسونو په دې بهیر کې اووم ټولګي کیمیا ته نوبت رسیږي. موږ تاسو تېره ورځ د مادي حالتونو وی جامد حالت، کلک شیان د تیږې د فرض مثال اوسپنه ده، مایع حالت لکه تیل، پترول، اوبه د ړنګ شیان چې دي. مادي غاز حالت، د غاز حالت ما بحث وکړو لکه هوا چې قسم. نن موږ تاسو په اووم ټولګي کې د مادي حالت دی یا د مادي حالتونو موږ تاسو ویلي وو چې مادي یو جامد حالت ده، یو مایع حالت ده او دریم غاز حالت ده. د ماده حالات او تودوخه د عنوانونه په وزیر غلي دي. مطلب چی ده؟ مطلب داسې ده چې تودوخه په مرسته مونږ کولای شو د ماده حالت ته تغییر ورکړو. لکه یخ روخلی یخ د ماده جامد حالت، لمر ته کیږدي چې ګرم شي دا په مایع بدلیږي. که چېرته د مایع روخلو په یوه دیغ کې وچو تودوخه ورکړو دا په بخار بدلیږي یا په ګاز نه بدلیږي یا په بړاس بدلیږي. نتیجه دا شوه موږ کولی شو چې د تودوخې په واسطه د مادې و شکل ته تغییر ورکړو. اوس په دغه ځای کې تودوخه ولې د جسمونو په حالت نه اغیزه کوي؟ تودوخه ولې جامد حالت مایع ته بدلوي او مایع غاز ته بدلوي؟ دا خبره مهمه ده او ضروري ده. تاسو به دا نه یېروئ. موږ تاسو ویلي وو چې په جامداتو کې دغه ذرات چې دي دا یو بل سره نږدې دي، یعنی هغه ذرات چې جامدات یې جوړ کړي دي دې ذرات یو بل سره کم ته دي نږدې دي. کله چې موږ تودوخه ویرکو د تودوخې په واسطه د جامداتو ذرات چې دي د په منځ کې د قوه کمزوري کیږي. کله چې قوه کمزوري شي د ذرات یو بل نه سره لرې کیږي، په حرکت درځي. نو موږ ځکه ویلی شو چې تودوخې په مرسته ځکه جامدات په مایع بدلیږي یا مایعات ځکه په غازاتو بدلیږي چې تودوخه د دې ذراتو په منځ کې هغه قوه چې دو هغه کمزوري کوي. دغه قوې کمزوري کېدل د دې سبب کیږي چې ذرات یو بل نه لږ سره لرې شي. د ذراتو لرې کېدل د دې سبب کیږي چې کلک شیان یا جامد شیان په مایع شیانو بدل شي او مایع شیان په غازو شیانو بدل شي. څوک پوښتنه کوي چې تودوخه په جسمونو څه اغیزه کوي؟ تاسو ورته ویلی شئ چې تودوخه په جسمونو دا اغیزه کوي چې یوه حالت نه بل حالت ته بدلوي. یعنی که جامداتو ته تودوخه ورکړو په مایعاتو او که مایعاتو ته تودوخه ورکړو په غازاتو بدلیږي. ویلې بدلیږي؟ تکرارا بیا یایو چې دغه تودوخه د جامداتو کوم ذرات چې دي په دانې اغیزه کوي. دی په منځ کې دغه قوه چې دو د قوه کمزوري کوي. کله چې قوه کمزوري شي دی په منځ کې فاصله اضافه کیږي. دا فاصلې اضافه کېدل په دې دلالت کوي چې کلک شیان ړنګ و مایع شیانو ته واوښتل. د اوبو درې ګونې حالتونه دې نه که لږ ارکوشی په کتابه کې یو عنوان یې لیکلی ده د اوبو درې ګونې حالتونه. د اوبو درې ګونې حالتونه څه مطلب؟ مطلب یې داسې ده که تاسو یخ روخله یخ ګوره دا د اوبو مغه اوبه دي خو خالي اوبه کلکې شوي د جامد حالت یې غوره کړی ده. دا د اوبو یو حالت ده. که دې یخو ته تودوخه ورکوي په مایع بدلیږي، اوبه به ړنګې شي. دا د اوبو همغه اوبه دي خو فقط یو حالت یې تغییر وکړو. که یې دې مایعاتو ته تودوخه ورکړې دا اوبه په بړاس بدلیږي. تاسې که فکر کړی وي کله چې شین چای پخوئ موږ تاسې د وچ چای د اوبو ته په هغه وخت کې ورچوو کله چې اوبه ویشېږي هغې نه تو
یا بړاس جګېدل شروع شي. کله چې دې حالت ته اوبه ورسېږي موږ تاسې بیا وچ چای روخلو هغې ته یې ورچوو. ایمو مطلب داسې ده چې د چینک نه کوم توپ چرخېږي دې ته که تاسې داسې لوس ونیسئ د لوس که وکسئ دا بیا لوند شوی وي. دغه د لوس لوندېدل په دې معنی چې دغه د بخار یا د بړاس چرجګېږي دا هم اوبه دي خو خالي شکل کې تغییر راغلی ده. مخکې یخ و هغه اوبه وې، یخ چې کله ولې شول بیا اوبه دي. دغه اوبو ته مو چې کله تودوخه ویر کړه بړاس نه بدل شول بیا هم اوبه دي، خالي شکل یې تغییر وکړو. نو ځکه د کتابه کې عنوان راخواسته ده د اوبو درې ګوني حالتونه. دا د یخ د فرض مثال یخ کله چې اوبو یخ ولی شي مایع حالت ترسي دا دویم حالت ده. کله چې دی اوبو ته بیا موږ تودوخه ویر کړو بړاس نه بدل شي دا زده کوونکو د اوبو یو بل حالت ده. موږ تاسې په روزمره ژوند کې اوبه په دغه درې حالتونو لیدلی شو. که ژمي کې مو فکر کړی وي کله چې کور کې یا دی څه وغوړه که وکسو بعضې وخت کې اوبه یخ شوي وي د خپله د اوبو یو حالت ده. یخ د همغه اوبه دي لږ چې میرر ګرم شي هغه یخ بیا نه وي یا په اوبو بدلې شوي وي وښی مایع حالت ته ووختې وي بیا هم اوبه دي. که دا اوبه روخلو لوښي کې کېږدو لږه تودوخه ویر کو دا اوبه په بړاس بدلیږي. دغه بړاس تاسو ته مو ووي چې که داسې لوسو ته ونیسئ د تاسې لوس به توند شوی وي لوند شوی به وي بیا هم اوبه دي. خاص په شکل کې تغییر راغلی ده. نو اوس د اوبو درې ګونې حالتونه دي. مونږ کولی شو دغه د اوبو درې ګونې حالتونه هم یوه حالت نه بل حالت ته تغییر ویر کړو. مثال په ډول د مایع که زه روخلم مایع د مایع زه په یوه یخچال کې کېږدم څو ساعته وروسته چې کسم دا اوبه به دا مایع به په جامد په یخو بدلې شوي وي ځکه چې تودوخه یې لوسه ویر کړه. دغه یخ که بیا روخلم میر ته یې کېږدم په یوه لوښي کې دا به بېرته بیا ړنګ شوي بیا به مایع حالت ته بدلون موندلی وي. که تودوخه نور راویر کړم هغه اوبه دي بیا به بړاس حالت ته بدلې شوي وي. نو مو دې خبرو مثالونو نه مطلب دا و چې موږ تاسې کولی شو د تودوخې په مرسته د مادې یوه حالت نه بل حالت ته بدلون ویر کړو. مخکې مو ووی چې ځکه بدلون کوي ځکه تغییر کوي چې د تودوخې په مرسته د جامداتو ذرات چې دي دغه قوه کمزوري کیږي سره او که د تودوخه همداسې دوام وکړي قوه نور هم کمزوري کیږي ذرات نور هم یو بل نه سره لرې کیږي. یو بل عنوان ده د موادو په حجم د تودوخې اغیز. موادو په حجم د تودوخې اغیز. حجم یې تاسو ته ویلی و په فضا کې نیول شوي ځای ته حجم ویلی کېږي. لکه د زه چې کوم ځای نه وي لوړ یم په دغه وخت کې بل کس نشي راتلی چې په همدغه ځای ودرېږي دې ته حجم ویلی کېږي. که زه دا ځای پرېږدم لږ موقعیت ته تغییر ورکړم اوس بل کس راتلی شي ما په ځای درېدلی شي. د یوه ماده یو جسم چې یو ځای نسي دې ته حجم ویلی کېږي. اغیزه تاثیر ته ویلی کېږي. اغیزه معنی تاثیر. اوس فرض مثال د موادو په حجم د تودوخې تاثیر. د عنوان مطلب داسې ده چې که چېرته جسمونو ته موږ تودوخه ویر کړو جسمونو ته که چېرته تودوخه ویر کړو د جسمونو حجم به زیاتېږي که نه به زیاتېږي. پوښتنه داسې ده. دې پوښتنې حل په خاطر موږ یو مثال په پام کې نیسو. د برق لینونه مو که لیدلي وي دا په ژمي کې داسې هغه وي څک څیخ وي سره دغه برق لینونه وکسئ د ګرمۍ په موسم کې کوړ تر کوړي وي دا یوه مټه مو سره ومنئ دا یوه برق مټه ده دا بله ده دا بله مټه ده. که ژمي کې د برق لینونه وکسئ څک څیخ وي هر کوړي نه وي
خو دغه ویرونه واکسۍ بیا تاسې په هغه کې د ګرمۍ په موسم کې دا داسې کوړ تر پروته وي داسې ترکوړي شوي ته وایي چې که چا نوټونه لري سست شوي دي چې کوړ ترکوړي دي خو حقیقت داسې نه ده دا د اوړي موسم دی ګرمۍ وخت ده د ګرمۍ په وجه دغه سیمونه کوړ ترسي ځکه چې تودوخه د جسمونو په حجم مستقیما تاثیر کوي څومره چې جسمونو ته تودوخه ورکوي د تودوخې په مرسته ایدی حجم زیاتیږي تاسې فقط دا خبره په پام کې ونیسئ چې د تودوخې په واسطه د جسمونو حجم زیاتیږي یا فرض مثال یو بل مثال زته اوبه روخلی په یوه دیغ کې 2 لیتره اوبه روخلی دې اوبو ته اور ورکوي چې دا اوبه ټولې اوبه په بړاس بدلې شي تاسې که فکر کړی وي اول دغه اوبه په یوه وړه لوښي کې ځایېدې 2 لیتره اوبه وي خو کله مې چې اور ور کړو تودوخه مې ور کړه دا په بړاس بدلې شوې اوس هغه 2 لیتره اوبه د ټوله کوټانې ولیدو حجم یې ډېر شو نو موږ ځکه ویلی شو چې د تودوخې په واسطه د جسمونو حجم زیاتیږي او هر څومره چې تودوخه کمیږي جسمونو حجم بیرته بیا کوچنی کیږي یا کمیږي دغه د ویرونو مثال که تاسې په پام کې ونیسئ بیا نه غلطیږي که ډېره کیسه ده نه یېرېده دغه ګرمۍ موسم ده د برق لینونو ذهن تر ولی بیا انشاءالله پوهېږئ خو دا خبره به نه هېروئ د تودوخې په زیاتېدو سره جسمونه لویږي سترېږي یا یې حجم ډېرېږي او د تودوخې په کمېدو سره جسمونو حجم کوچنی کېږي خیر اوسئ مننه موږ تاسې نن ورځې درس همدومره و تاسې کامیابي او روغ صحت موږ هیله ده بریالي او سرلوړي اوسئ خدای په امان سلامت اوسئ